معامله دې شروع کړی د شراکت کوي مزاربت کوي څومره معاملې د خلک موږ ته راځي چې شی سره خراب کړي شی سره مرداره کړي بیا ورته وایي ته راځه مولوي صاحب پوښتنه وکړو مولوي صاحب نه بیا څنګه در حق کړي دا مزاربتونه زموږ خلک کړي په هغه کې دا شرط لګولي چې ګټه ورته اواز ما ورسره شریک درې څلور کاله کوي په اوله ورځ د مزاربت معامله فاسده ده ختمه ده خرابه ده لیکن د درې کاله کړي پوښتنه نه ده کړې شراکتونه دغه رقم راواخه معاملې دغه رقم راواخه عبادات دغه رقم راواخه معاشرت و ژوند د میرمن سره ژوند د مور و پلار سره ژوند د ورونو سره ګډ ژوند د یتیمانو سره ګډ ژوند دا نور دا ګرده صورته باندې موږ یو پوښتنه نه کوو په کور کې درې څلور یتیمان اوسېږي لیکن دی اوس هم هغه رقم خلکو ته دعوتونه و خرچي و مېلمستیاوې کوي دا نه وایي چې دغه الله ماته څه وایي د ماشوم د حق په باره کې زه دونې اختیار لرم که نه پوښتنه نشته د خدای خاطر وکړئ دا علماو سره رابطه جوړه کړئ د دې پوښتنې وکړئ ځان په جهالت کې مه پرېږدم دا د کښتګري مسایل دي څومره فاسد کښتګرونه موږ کوو کله یې تخم په شراکت یې کله څنګه دا پوښتنه موږ نه کوو چې څه په اخر راسره فساد سي بیا نو راځه وایي مولوي صاحب یو دا لپټا ته به ورڅخه خلاص وکړو نو موږ په کار دا ده اسلام موږ زده کو پوښتنې وکړو علماو څه پوښتنې وکړو د خپل د ژوند په اړه دومره علم چې ستا د ژوند مسایل حل سي دا پر تا فرض دی دا به ته کوې که نه خامخا به یې کوې لیکن موږ یې نه کوو دا په سراپي کې کوم مشکلات موږ لرو په بینکینګ کې کوم مشکلات موږ لرو په معاشره کې دغه د خپل میرمن سره چې کوم موږ ژوند کوو په کوم الفاظ باندې موږ میرمن ته وایو په کوم الفاظ باندې قاسمیږي په کوم خرابېږي دغه ګډ ژوند چې زه کوم معاشرتي ژوند کوم د خپلې میرمنې سره ژوند کوم دغه د غسل طریقه باید زه څنګه وکړم زما دپاره د غسل فرایض څه دي زما د میرمنې دپاره څه دي دا موږ نه پوښتنه نه لرو ځکه نبي علیه الصلات وسلام وایي حسن السؤال نصف العلم په ښه وضاحت توګه پوښتنه کول دا خپله نیم علم دی نیم علم به تا ته مولوي صاحب در جواب کې خبره به حل سي مشکل به حل سي